السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست کړه په خیر ښه خدای جوړ یاست وخت مننه کوم تر دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ کوم د چی سره خاصه دي هغه ریپروډکټیو هارمون سره راخصي په هغه کوم کمی ورخصي دي اچ سی جی په نامه باندې یعنی اچ سی جی چشتي او دا د چشت پر کې او د فول فورم چشتي سي ده ځین وخت ورته یا خاصه ټیسټ راته یا بل شي راته خیر روزو مختم هیومن کریونیک ګونوټروپین د فول فورم دی سي اچ دی هیومن ته وایي سی چې دغه کریو ونیک اور جی چې دغه ګونوټروپین دې ته وایي کېږي چې په دا نامه د فل فورم دی چې اور اچ سی جی از ا هارمون پروډوس بای د پلاسنټا ډیورینګ پریګننسي اچ سی جی یو هارمون دی چې د امیدواري پر مهال د پلاسنټا لخوا تولید کېږي د دې جملې مطلب دا دی وایي چې د اچ سی جی په نامه باندې کوم هارمونز دی دا هغه وخت جوړیږي یعنی چې کله کوچنی پیدا کېږي یا کوچنی جوړیږي یا د کوچنی خپل ډایرکټ چې مطلب د ماشي د کوچنی بنیاد کړی اوس چې بس دا بیا بند شي او دا چیرې جوړیږي په پلاسنټا کې جوړیږي از چې ګورو د دې فنکشن چې شته زموږ په جسم کې it helps takens a person uterine lining and to the support a growing embryo and tells in the body to stop micturations دا یو شخص یعنی در هم ستر او په ګندلو کې مرسته کوي او تر څو چې د مخه پر وده د جنین د ملاتړ وکړي او د بدن ته ووایي چې د حیض مخه ونیسم یعنی د دې جملې مطلب دا دی د دې کوم جملې دی وایي دا چې کوم ښه د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي چې کوم زنانې چې د کوم زنانې یوټرس چې دی یا په یوټرین په نامه باندې چې معلومیږي یا یوټرین لاینینګ چې ورته وایي نو هغه لینونه چې دي هغه نري کوي کوم چې یوټرس لینونه دي هغه سره برابروي یا پنډوي یا سره نري کوي یا برابروي چې د چشت لپاره برابروي یعنی سپورټ کوي هغه بیا په بعد کې ګروینګ امبرولوژي یعنی کوم چې بیا په بعد کې د امبرولوژي دغه کې ګروت وکړي امبرولوژي مطلب دا دی چې فکس ګروت وکړي یو کوچنی ګروت وکړي هغه بیا خپل خوراک او ترتیب د دغه لین څخه سم په ترتیب راواخلي نور مچریشنز مه کوه یعنی د میاشتانه مریضي چې ورته وایي یا حیض یا بل داسې مریضي چې د هغه ته مه راوله چې دا کوچنی مس پیریډ نه شي یعنی دا کوچنی خراب نه شي دا کوچنی شوه نه شي د دې جملې مطلب دا دی اوس دا کوم فنکشن چې و دا تیر چې سو یا دا کوم حالات یا د کوم ترتیب چې د کوي هغه ټول په زنان کې کوي اوس ګوره چې په نارینهو کې دی څه کار کوي په نارینهو کې شته که نه شته په نارینهو کې بالکل شته ان مین چې فنکشن چې دی یعنی په نارینهو کې چې کوم د میل فنکشن چې دی هغه به اوس د وښیم چې اچ سی جی هیلپ د پروډکشن آف ټیسټورون اینڈ سپرم د اچ سی جی سیستم کې په نارینهو کې پروډکشن کې یعنی جوړي ورسره ټیسټورون ورسره جوړي ټیسټورون هارمونز دي د نارینهو او سپرم جوړي سپرم چې دی تخم دی د نارینهو ده په دغه دوه جوړېدو کې د کومک ورسره کوي اوس ګورو چې دا په نارینهو کې څونه نارمل دی په زنانو کې څونه نارمل دی سي ده په زنانو کې د دې نارمل رینج بیخي مختلف قسم دی په نارینهو کې چې دی هغه پر یو ټایپ دی سي د میل چې ورته وایي هغه د 0.7 بیا د 15 ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی سي د راځي زنانو ته ګور زنان اول چې دی د فیمیل یعنی هغه چې 3 هفتې پر اسوي د کوچني د نو هغه چې په هغه وخت کې څه وګوري یا د اول هفتې سوي چې بیا د دریم هفتې پر چې ته وګوري هغه 15 سوي چې بیا د 50 ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پر دی څلورم هفته چې وګوري هغه د 15 سوي چې بیا څلور سوه شپږویشت ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پرې دی سي ده پنځمه هفته چې وګورې هغه د اتلس سوي چې بیا د 2340 پورې کېږي بیا شپږم هفته چې وګورې هغه 1000 اتیا سوي چې بیا د 5500 پورې کېږي راځه چې ګورو د اووه یا د اته هفتې په مابینځ کې 2650 چې بیا د 2,90,000 پورې رسېږي سي ده 9 سوي چې بیا د 12 میاشتې پورې د 15,700 چې بیا د 2,88,000 پورې رسېږي داسې چې دیارلسمه وګورئ یعنې دیارلس سوي چې دیارلسمه هفته یا د شپاړسمه هفته چې ده
هغه څه ویني چې د 14,300 ویني چې بیا 2,54,500 پورې دا ځي پورته کېږي. زه ګورو چې 18,420 پورې هفته پورې چې ویني چې هغه 4,600 ویني چې بیا د 1,65,400 پورې رسېږي. اخري 25مه هفته چې وي یا د 40مه هفته چې وي نو هغه د 3,640 ویني چې بیا د 1,12,000 پورې رسېږي. دا خو هغه وخت حالات شو چې کله کوچنی ولري دا هغه حالات یې اوس چې کوچنی نه لري یعنې نن پریګننټ فیمیل چې دی د هغو د به څو یعنې چې کوچنی نه ولي د هغه زنانو به د څونه راځي هغه د به 0.7 بیا د 5 ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټره پورې راځي او پوسټ مینوپوزل چې فیمیل وي د هغه د 0.7 تر 8 پورې ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټره پورې دی. پوسټ چې کوم مینوپوزل وخت چې دی هغه وخت دی چې کله زنانې وخت بیخي در 1.50 تر 2.50 ورسېږي کوچنی نه کېږي نو دا هورمون بند سي یا خپله دا ختم کړي یا بلې دا کیسه نو دا هورمون بیا ډېر کم راځي. دا په کوم حالات کې کښته کېږي او په کوم حالات کې پورته کېږي. د کښته حالات به راواخلو هغه اول کیدای شي مس کلکولیشن کیدای شي او پریګننسي ډایټینګ یا پوسیبل مس کریډیټ او بلایټډ اویم اکټوپیک پریګننسي کیدای شي یعنې د دې دا حالات کیدای شي مس کلکولیشن هغه وخت یعنې کوچنی سم جوړ نه شي یا هغه شوه شي یا یو کم کوچنی چې په نس کې جوړ شي هغه راشوه شي کم چې یا وینه رواني یا یو بل داسې مس کلکولیشن وي چې هلته کوچنی یا جوړېږي نه یا جوړ شي راشوه شي یا مړ شي په نس په دې وجه باندې دا کښته کېږي کښته حالات راځي. د دې لوړ حالات به څه کېدای هغه مس کلکولیشن اف پریګننسي ډایټینګ کیدای شي یا مولر پریګننسي کیدای شي یا ملټیپل پریګننسي کیدای شي یعنې دا هم داسې یو کیدای شي چې کوچنی ضایع شي یا هلته مړ شي په نس کې یا یو بل داسې یو پېښه وشي یا مس شي یا وینه پرته شي یا بل داسې مسلې د وجې څخه دا پورته نو دا ټیسټ به اوس څنګه ځان ته معلوموو د دې ترتیب به څنګه معلوموو. اول دا اوس کیټان راغلی دی کوچني کیټان دی په هر میډیکل کې پیدا کېږي په هر ځای کې پیدا کېږي په بول کې ودروه که دوه نښانه پر راغله هغه پازیټیو دی که یو نښان پر راغلی هغه نیګیټیو دی. کیټ کوم چې پریګننسي کیټ ورته وایي پی ټي کیټ هم ورته وایي کېږي دې ته په هغه باندې هم کېږي که هغه په هغه یې سم نشو کولی یا هغه پله راتلی هغه په سیرم کې هم کېږي په بول کې هم کېږي صحیح ده. او بل ترتیب چې غټو ماشینانو باندې چې دا د نارمل رینج په طریقه باندې معلوم کړي چې اوس مقدار څونه پوره په جسم کې څونه مقدار شته هغه په میني ویډاس کې هم کېږي بس ای 411 کې هم کېږي په نورو ماشینانو کې هم کېږي په ډېرو هورمون اندازه په قسم ماشینانو کې دا عکسونه به زه درښکاره کړم خو خیر موږ چې دی کوچنی کلیپ مې د میني ویډاس راختی یو کوچنی کلیپ چې دی هغه د کوبس ته مې راختی دی. میني ویډاس چې دی هغه یو داسې پروسس لري 100 مایکرونه سیرم ولري په دا چارټ کې به ومومي 100 مایکرونه سیرم ولري او دا ماشین ته ولري هغه به خپل ترتیب لري او وخت درکوي 18 منټ لري او دا ماشین چې دی دا انکوبیشن ورځې هم لري 28 یا 15 ورځې لري سیده چې خپله ونه کې د هغې سر نه په خلاصېږي که بس چې دی هغه ټول نظر دی خپل آرام لري خپل حساب لري خالص سیرم څخه غواړي نو ټوله دی اټومیټک سیسټم ته درښیي سیده. او سیرم چې دی هغه چې په جل کې ټیوب کې راخلي پرچې کې چې راخله په سیرم په بول دواړو باندې کېږي سیده. او که ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ لایک کړئ کوشش کوئ چې بل ته فایده ورسوي.